د ننګرهار مرستیال والی وای راتلونکي کال پلان کې د چې د دې ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ چمتلي ښارګوټي کې د یو مجهز روغتون چې 50 بستر به ولري کارونه پیل کړي. صحت په برخه کې الحمدلله کار شوی دی. یو زیره به زه دا درکم چې د چمتلي په سر باندې موږ ډېر جریبه ځمکه د ډیش لپاره خاصه کړې ده. 50 بستره به یو دا بیا وروسته ارتقا کوي. نو د هغې بودیجه منظور شوې د المان موسسې لخوا نه. نو په نوي کال کې هغه چې موږ د بودیجه نیولې ده 50 بستره او چاردیوالي د هغې دپاره پرسونل دا به انشاءالله صحت عامې وزارت لخوا منظوریږي او چاردیوالي او ساختمان چې دغه د المان موسسې یو خیریه بنسټ دی د هغې د خوا نه به جوړیږي. د خوږیاڼو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي کافي روغتیایي خدمات ورته نه دي برابر. په خبرای کې دغه د چمتلي ډي ایچ کلینیک ورته جوړ شي نو ستونزې به یې راکمې شي. مونږ د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې چې ډېر نفوس لري او کلینیکي ستونزې ډېرې لرو که نه او مریضانو د دغې بخش کې لږ کمزورتیا ده او موږ رسیدګي نه کېږي کلینیکونو ته. نو دغه چمتلي په ښارګوټي کې یا د هغه کې چې کوم کلینیک هغه کېږي که دغه چېرته جوړ شي او برابر شي نو د درملنې په اساس ټول ولس ته بلکې نفوس ته ټولو خلکو ته به ستونزې حل شي اسانتیا به رامنځته شي. دغه راز د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بیا وایي ډېری داسې سیمې شته چې روغتیایي کلینیکونه ورڅخه لرې دي او ناروغان په ساعتونو مزل کوي. نو دا اوس چې دا موږ او تاسې ولاړ یو دا د سپین غر خوا ده چې دا د نورو روغتیایي مراکزو نه په کافي ارتفاع یا په کافي فاصله کې پرته ده. نو تاسې خپله پوهېږي هغه مور چې امیدوار وي هغه هغې روغتیایي مرکز ته چې هغه د وزیر پیر خیلو دی هغې ته چې ځان رسوي نو ډېر په تکلیف باندې رسوي. ترانسپورتي وسایل هم نشته دي، سړکونه خام دي، سړکونه خرابه دي. په ټوله کې که چیرې د چمتلي 50 بستریز کلینیک جوړ شي نو د کابل جلال آباد دویم لین سړک لپاره هم اړین روغتیایي خدمات برابرولی شي.